السلام علیکم. په امریکا کې په کیلیفورنیا کې په لاس انجلس کې اور خو لګېدلی دی. هغې خو سم غوبل وکړو، ان کنټرولبل دی، قابو پې نشته، ورو ورو خورېږي. صحیح شو. ایمرجنسي ډیکلیئر کړې ده جو بایډن، سوچ کولی شي. موږ به پرون کلاس هم اخیستی و. اوس د کمال خبره په هغې کې دا ده، د حیرانېدو خبره دا ده چې نیویارک کې دننه هم اور راپورټ شو، هلته هم اور لګېدلی دی. اوس کو فرض که تا ته داسې ښکاري چې ټیک د په لاس انجلس کې په کیلیفورنیا کې د امریکې په یو سټیټ کې اور لګېدلی دی، خو هغه به خور شوی نیویارک ته به اوړېدلی که نه، نو دا تا په میپ باندې کتلی نه دی. زه لږ تا ته په میپ وښیم، تا ته به پته ولیکي چې ولې د حیرانېدلو خبره ده. دا دې خو وګوره، دا کومه خبره چې زه تا ته کومه که نه، د کیلیفورنیا لاس انجلس چې اور پکې لګېدلی دی، خورېږي او سم غوبلې وکړو، نو هغه دا ایریا ده. نیویارک په یونایټډ سټیټس کې وګوره، بالکل په اپوزیټ سایډ په دې ځای کې دی، لږ غونډې کې د دې امریکې په خپله نقشه باندې وګوره. دی خوا دا د امریکې، صرف د امریکې نقشه ده. دا کیلیفورنیا دی، د کیلیفورنیا په دې ځای کې لاس انجلس دی، په دې ځای کې اور لګېدلی دی، مضبوط اور دی، خورېږي ورو ورو. اپلیسیډ او ایټن فایرز پکې مینلی انکنټرولبل دي. همداسې راځه د امریکې دې سر ته راورسه، دا نیویارک دی. ښه صاحبه، دا نیویارک دی. نو په نیویارک کې اور راپورټ شوی دی. اوس که فرض کته د خورېدلو خبره کې، خو مطلب چې ټول امریکې وسوځولی، که نو امریکې نه ده سوځولې، دلته ځان له اور، هلته ځان له اور. د امریکې هسې سر تندی نن سبا نه لګي، اورونه پکې راپورټ کېږي، مختلف قسمه اکسیډنټ، عجیبه کارونه پکې کېږي. نو خلک حق د حیران د انویسټیګیشنز پرې روان دي چې دا اور دلته کې ولې لګېدلی، په یو اپارټمنټ باندې لګېدلی دی. که ته د اپارټمنټ ته وګورې که نه، بالکل د اور شغلو د ځان سره ګیر کړی دی. خو ورته لږ غونډه کې په غور باندې وګوره، په دې کې په سوونو خلک کوزېدل، په سوونو خلک د دې ځای نه ډسپلیس شو، هغوی متاثرین شو، لاړل ووتل د دې ځای نه، بلا شي اپارټمنټس د هغوی قیمتي سامانونه په دې ځای کې وسوځېدل. ښه غټ نقصان یې وشو. 200 فایر فایټرز راغلي، د دې اور سره جګړه وکړله او څه قابو یې پرې واخیستله. څوک ځینې خلک وایي چې دا د هغې ځای نه هواګانې مې بې راغلي، دلته اور لګېدلی. ځینې خلک پکې وایي چې نه، دا ځینې کسان دي مونږ ولیدل چې هغې اور لګوي. اوس پکې دا یو کنسپیرسي تیوري راوچته شو چې په امریکا کې دا یو قسم له امریکا انډر اټیک دی. په امریکا کې مختلف ځایونه کې خلک خواره شوي دي، هغوی د اورونه لګوي. دا هم پکې ځینې سوچونه دي. یو خو د کلایمټ چینج خبره ده، زیات خلک هغه اکسپټ کوي، په هغې باندې تاسو ما پرون پوهه کړې وي د لاس انجلس مطابق. اوس د ده باره کې پکې ویل کېږي چې نه، دې ځای کې سپیس هیټرز نه، هیټر دا خلکو لګولي د هغې د وجې دا کاز شوي دي، شارټ سرکټ وغیره یا دا شوي دي، د هغې د وجې کاز شوي دي. نو زیات خلک دا خبره مني، خو انویسټیګیشن پرې روان دی. ځینې خلک خو پکې دا هم وایي چې ته وګوره که نه، ته لږ په غور باندې وګوره، دا ستا سره د نیویارک سره خوا کې، ټیک شو، د نیویارک سره خوا کې دا د نیو جرسي کې سموده مخکې، څه ورځې مخکې، تقریبا یو 2-3 هفتې کېږي، ډرونز په هوا کې لیدلی شي، بلا شی ډرونز ګرځېدل. د امریکې خلک په خپل نه خبر دا ډرونز د کوم ځای نه رالل، دا څه شی دي ګرځي واپس لاړل. ځینې خلکو پکې دا هم وي چې دا ایلینز راغلي دي، ان آیډنټیفاید فلاینګ آبجیکټ دي، یو اف اوز دي، چېرته به پې کلاس بیا والو. صحیح شو. نو ځینې خلکو د هغې سره ریلیټ کول شروع کړل چې څه چل خو روان دی په دې امریکا کې، دا څنګه یاره هلته کې اور انکنټرولبل روان دی، د هغه نه بالکل د امریکې پار هغې طرف ته اور ولګېدو په نیویارک کې. دا خو ډېر عجیبه غونډه کې کار دی. نو خیر انویسټیګیشن روان دی، د خلکو نه وخت ته خطا کړی دی، وارو پارې ته خطا کړی چې دا د امریکې سره روان څه شی دي. اوس څه شی روان دي، تا ته ما الریډي وي چې ازار والي دي. دې خوا که ته وګورې که نه، د کوم پروني اور چې تا ته ما خبره کوله، پرون مې درته کوله. صحیح شو. د ننني اپډیټ مطابق اوس دې ټایم کې چې زه دا کلاس علمه د 11 جنوري د شپې ټایم دی، دې ټایم خبره درته کوم. پرون مې درته 15,000 سټرکچر زیات کړي چې هغه اور 15,000 سټرکچرز، هیوي سټرکچرز چې د هغې په میلیونز اف ډالرز قیمتونه د یو سټرکچر د هغې ګیر کړي ویې سوځول. پوره 24 غنټې بعد کې ته وګورې که نه، نو 12,000 سټرکچرز اوس راپورټ کېږي. 12 د 15,000 نه 12,000 ته خبره په 24 په 40 غنټې کې ورسېده. 12,000 سټرکچرز یې وسوځول. او دا زه د دې ټایم خبره کوم، دا پسې لا روان یې، پته نه لګي چې څونه سوځول او څونه غټ نقصان به ولې ورکوي. ځینې سروس مطابق چې د 1.5 ارب ډالرو نقصان خو یې ولې ورکو. ښه د اور په باره کې مې ته پرون سوي 24 غنټې 40 غنټې مخکې پالیسیډ فایر چې 19,000 ایکړه ځمکه ګیره کړې ده، اوس د هغې اپډیټ د اوسني ټایم مطابق 21,000 ایکړه دی. صرف په 40 غنټو کې 4,000 ایکړه نور ګیره شو. ته سوچ کولی شي چې څونه په تیزۍ سره دا اور روان دی. دغه شان د ایټن فایر مې ورته یادو چې هغې 14,000 ایکړه ګیر کړی دی. د اوسني اپډیټ مطابق 14,000 ایکړه دی، 1000 ایکړ په دې ځای کې اضافه شوې ده. مطلب دا چې په 40 غنټو کې دننه په زرګونو ایکړه نور ګیرې شولې. او دا زه د اوس خبره کوم، لږ وخت بعد به بیا څونه کېږي والله اعلم، ځکه چې هغه ان کنټرولبل اور په خورېدلو باندې روان دی.
امریکن سپویږي نه چې دا چل زموږ سره څه چل شوی دی. چل شوی دی. په قرآن کې الله تعالی وایي چې ستا رب یې هیر کولو والا نه دی. صحیح شو. کم چې دوی د غزه د مسلمانانو سره وکړه که نه او په څه طریقه باندې ورسره وکړل هغه زور تی وځي. هغه یو شاعر وایي که نه چې عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. نو هغه سزا دوی ته یو قسم نه ملاویږي په عذاب کې اخته دي. او څنګه دا عذاب کې دي چې داغه د لزه د یو وړوکې غونته مثالونه بلا شي دي. یو مثال د در کوم چې هغه ډیر زیات وایرل شو او هغه د دې کسته دی خو تو ګره د جیمز ووډ نوم دی. دا یو هالیوډ اداکار وسې شو. د پکې کورس وزیدل دی او د کور قیمت راوند اباوت ویل کېږي چې د $2 ملیون نه راواله د $4 ملیون پورې. یار چې یو کس پورا اساس جاد $8 ملیون $4 ملیون پکې داغه وسوځي چې هغه په ژوند ټول لګیدل. داغه څنګه حالت ته سوچ کوه. نو اوس خلک په د پسې د ټویټس رو باسي. تا پته شته هغه د غزا واړه ماشومانان چې په اوبو پسې په خوراک پسې در په درو نه وته ملاوي د بمباریان په د برنه کې دي شیلټر نو د باران اوبو پرتی وي پای کې بودو داسې حالات تل جوړو. داغه په باره کې د څه خبره چې کله سیز فایر کې دوه د جنگ بندي پلان روانو چې جنگ بندي وشي د سوي نو سیز فایر جنگ بند بنديږي نو کمپرومایز. اسرائیل ته وی چې کمپرومایز مکو نو فارګیونس معافي نه کی kill them all. دا ټول مړکا دا دوی دا غي په باره کې خو په سیز فایر کې لګونته کې بایدن مخکې کېدو د ریپبلیکن د ډونالد ټرمپ مطابق خو بایدن لګونته کې هول الګ حل کا هات لاس ساتي د اسرائیل مطابق. تاسو ما په دې باندې پوهه کړی صحیح ده. نو د څه خبره چې کله اسرائیل بالکل انکار وکړو چې اړو سیز فایر کو نو حماس به بالکل ختمو دا درزمار بکو بمباری بکو ولی بار سبکو خو سیز فایر نکو. نو د څه خبره تhank God اسرائیل did not listen to the Biden puppet masters. nice job by the way. دوی شکر دی چې اسرائیل د بایدن خبره ته وګ نکدي چې سیز فایر ونه کی جنگ بندي ونه کی مطلب دغه شانت کې د غزا په خلکو باندې بمونه ورولې او ختموي. دا د دوی نه غانې دی خو ته لګون دی ګور دا د ټویټس خلک په دې پسې وسره وباسي ښه. maybe you should not have raped and murdered innocent women and children on October 7th. you reap what you sow. go ورس بس دا د دې خبرې کړې دي چې هغه زه دې ټایم کې ویل نشم د اخلاقونه اوټ دي ټیک تا تخکاری خو به دا ویل چې تاسو چې څه کړی مطلب د غزا خلکو ته تاسو چې څه کړی هغه تاسو ریبئ تاسو دغه حق کیږي. حماس له تاسو ورکړل تاسو دغه حق کیږي چې په تاسو باندې بمونه وغورځي. نو الته حالات څنګه د خبرې کولې نو اقا وسو شو کنه د څه وسره وشو چې اوس بالکل دیم منټل شوی دی. هغه انټرویو کې هغه نیوز والے ته انټرویو وکړي کنه په جړا شي وته دی خو لک دی ویډیو ته تو ګوره کنه جړا ولا وشي ځان کنټرول کوي او جړا ولا ورزي او هغه مو سره لګونته کې اظهار وکي د خپګان چیرې دا خوري زیاتې تاثیر شوی دی ویډیو ته لګو ګوره د جړغونه شي اوس ګوره ښه سر تلاس کی دي بالکل جړغونه شي. ټوټل ویډیو د ټوټل ویډیو دلته پلی کوم ټایم په ډیر لګی تی کتل شي. هغه چې کوم نیوز انکر ناس دغه مو سره لګزان جړغونه کې وته خیر د مونږ بدل پیسې راټولي کوستا کور به جوړ کو دی بالکل داسې شوی دی چې اوسانه خطا دي اعصاب غورځیدلي زړه غورځیدلي دی ګډ وډ دی منټل هیلث ایشوز کې بس دیم را لراغلي دی وته یار نیمه اساسه د ژوند د سړی لاړ شي بوډا شوی دی کوم چې جمع کړی وي کور به جوړ کړو لاړې په منټونو کې د مخې لاړ درسه مخالک ور پسې هغه ټویټ سره وباسي. دا دی کول کنه د غزا په باره کې لګیاوي هغه د انسانان نه قاریدل وشو د سره چې ستا کړل غس دی وریبل. نو زه وایم داسې چې غنم داسې چې دا یو قسم د الله تعالی عذاب غوږیر کړی دی چې سه په دې دنیا کې د ځینې انسانانو سره کول کنه هغه ته رو زور په یو تر باندې وزي. تاسو د دې په باره کې څه خیال دی د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير.